بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو لیدونکو. د نن ټاپک مو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په اړه دی. د 99 ټاپک انګلیش ټاپک څخه حضرت محمد peace be upon him. Prophet Muhammad peace be upon him was born in Mecca in 571 AD. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په مکه معظمه کې په 1501 میلادي کال کې پیدا شوی دی. He was an orphan. دی یو یتیم و. His father Abdullah, د پلار Abdullah, died before he was born. د پلار Abdullah د پیدایش څخه مخکې وفات شو. His mother Amina, د مور Amina, died when he was a child of 6. کله چې د شپږ کلو. His mother Amina died when he was a child of 6. د مور Amina وفات شوه کله چې د شپږ کلو. He lived with his grandfather Abdulmuttalib. د خپل نیکه عبدالمطلب سره اوسېدی یا ژوند وکړي. And then with his loving uncle Abu Talib. او وروسته بیا د خپل ګران اکا سره ابو طالب سره اوسېدی. Muhammad peace be upon him was 4. Muhammad peace be upon him محمد صلی الله علیه وسلم یو غریب و. And worked as a shepherd to help his uncle. او دیو شپانه په ډول کار وکړي تر څو د خپل اکا سره مرسته وکړي. Later he looked after his uncle's trade. وروسته د خپل اکا تجارت پاملرنه وکړل او د هغه ورکتي. He was always honest. دی همیشه رښتینی و. And people called him truthful. او خلکو دته د رښتینی وایه او صدیق امین یې وایه. When he was 25 years old, کله چې دی د 25 کلو شو, he got married to a rich widow, خدیجه بنت خویلد. د خدیجه بنت خویلد چې یوه مړه دغه وه ویډو چې شوه مړه کونډه وه.